تورخم عمري کمپ ته له پاکستان هیواد څخه راغلي کډوال وایي د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او دغه زورونه تر دې اندازې رسیدلې چې ان خلک د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو هم نشي وتلی. دوی که د پاکستان له ظلمونو شکایت لري خو خپل وطن کې ورته د شویو خدماتو او ښه راغلاست قدرداني کوي. چې د افغانانو قدر عزت په پیښور کې نور ختم وروره نه کاروبار ته موږ پرېښودلو. هغلته به هم د ریډې 3000 روپۍ د میاشتې د یوې ریډې کرا ورکوله د بوټ بازار کې دې ټولو ته بیډیا والا ته به هم ورکولې ټریفک ته به هم ورکولې پولیس والا ته به هم ورکولې هم نه پرېښودلو. عین دې ته مجبوره شو چې هر افغاني ته بیا کاټونه ماتول او بیا په بېعزتۍ خپل ملک ته راشړل. نور از موږ بېعزتي نه مجبوري ده چې یاره په بېعزتۍ راشو پایا عزت ترې راجګ شو. هلته داسې و چې کاروبار هم نسو کوی. پولیسانو مطلب زی په زی ډار و چې کور نه به دې باندې وتلو منډۍ ته نسو تلی نو زی په زی مطلب نیولو پوه شوې او موږ تقریبا تیر کب کې 8 کال هم تیر کب بس نور دې ته مجبوره کړو نورې کار ته نه پرېښودلو چې یو ځای کې کار نه مطلب یو کار نسي کوی نو کور در پسې د کور غم در پسې پوه شوې نو دې ته موږ مجبوره شو چې خپل وطن ته راسو.